السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې دم غړي به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، یو ځل بیا زه احمد زیار د افغان ټیکنیکل ټیپس چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. نو ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو ډیره خوندوره ویډیو ده. څنګه کولی شو چې له هر سایټ څخه اپلیکیشن جوړ کړو. ملګرو، که څه هم له سایټ څخه اپلیکیشن جوړول ناممکن کار دی، خو په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه ناممکن کار ممکن کوم. نو ملګرو، که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو افغان ټیکنیکل ټیپس چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ دغه د بیل علامه ووهئ او آل انتخاب کړئ، تر څو چې موږ هره یوه نوې ویډیو اپلوډ کوو تر تاسې په یوه ثانیه کې در ورسیږي. نو ملګرو، وخت مو ډېر نه نیسم، راځئ چې ویډیو پیل کړو. بیا هم ستړي مشئ ملګرو، اوس مهال تاسې د سکرین پر مخ مختلف اپلیکیشنونه ګورئ چې دغه ټول ما له مختلفو سایټونو څخه جوړ کړي دي. نو ډیره یوه اسانه طریقه ده، بغیر د کوم پروګرام څخه صرف یو سیټینګ وکړئ. نو ملګرو، تاسې به لومړی هغه سایټ ته راسئ چې غواړئ ترې اپلیکیشن جوړ کړئ. نو زه راځم، دغلته ما سره یو سایټ دی د ګرام فری په نوم. زه غواړم چې له دغه سایټ څخه اپلیکیشن جوړ کړم او وکولی شم چې په اسانۍ سره په یو کلیک دغه سایټ ته ورداخل شم. نو د دې لپاره چې اپلیکیشن ترې جوړ کړئ، نو تاسې به راشئ دغه راسته اړخ کې درې ټکي په دغه لوګو به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې لوګو کلیک وکړ نو لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی نو دلته په انګلیش لیکلي چې اډ ټو هوم سکرین، تاسې به پر دغه کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو تاسې ته به د سایټ نوم راشي، هغه سایټ چې تاسې غواړئ ترې اپلیکیشن جوړ کړئ. نو ملګرو، تاسې کولی شئ چې د نوم هم دغلته چینج کړئ او یا یې نور ایډیټ پکې وکړئ. نو زه راځم، دغه سایټ همدومره به کاپي وي. زه اوس په اډ کلیک کوم. کله مو چې ملګرو په اډ کلیک وکړ نو بیا به لاندې تاسې په اډ کلیک وکړئ. دا د ملګرو مونږ له سایټ څخه په ډېرې اسانۍ سره اپلیکیشن جوړ کړ او د سکرین مخې ته ولاړه. اوس تاسې کولی شئ چې په ډېره اسانۍ سره هغه سایټ چې غواړئ کار پکې کوئ ورداخل شئ. نو زه اوس راځم چې رښتیا هم له دغې اپلیکیشن څخه البته له دغه سایټ څخه اپلیکیشن جوړ شوی او که نه. نو ملګرو، دغه دی، تاسې ګورئ چې ستاسې پر وړاندې مې دغه اپلیکیشن جوړ کړ د سایټ څخه. نو ملګرو، دغه وه اسانه طریقه، تاسې په همدغه طریقې سره کولی شئ چې له هر سایټ څخه اپلیکیشن جوړ کړئ. نو ملګرو، تاسې اوس ګورئ چې مختلف اپلیکیشنونه مې په همدغې طریقې سره جوړ کړي دي. ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه احمد زیار یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټیپس چینل له طرفه له یوې خوندورې ویډیو سره ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان.